مازیګری د خیرې مکړه مازیګری د خیرې مکړه ته به د ناز خیرې کوې رښتیا به شي نه. سلامونه ګرانو مینهوالو، ستاسو ورو ستاسو ادبي ملګری خیالزاده خیال یم او تاسو ګورئ یارباش. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده، موږ د یارباش په سټوډیو کې دغه شانې کې نوموړي او دغه شانې کې ښه شاعران، دغه شانې ښه کسان موږ تاسو سره مخامخ کړي دي. نو ننني پروګرام کې موږ سره ګلبادر بډګرامي صاحب ناست دی، هغو نه به یو څو خوندورې ټپې اورو او له تاسو سره به شریکو. ملګرو چېرته هم مه ځئ، دغه پروګرام تر پایه را سره وګورئ. ګلبادر بډګرامي صاحب ډېره مننه کوم، وخت یې راکړه او د الله تعالی نه ښه ژوند، ښه د خوشحالو ژوند درته غواړم. نو څه به راسره شریک کوئ؟ یو جهان مننه یارباش. څوک چې د یار کلي ته لاړ شي، ډېر ښه ډېر ښه، چې بې د دلاتې راځي نو مړ دې شي نه. مازیګری د خیرې مکړه ډېر ښه، ته به د ناز خیرې کوي رښتیا به شي نه. دا مازیګر چې څنګه تیر شو داسې به تېره شي دا ستا لیونۍ مینه. چې مازیګر شي زړې نور شي په چا اختر شي څوک د غمه ژړا کوي. ډېر زبردست. مازیګر هر بوټی تازه وي، زه لکه سرې خر مازیګر ته بکې یمه. د مازیګر مونځ مې قضا شو، نوی مینوم په دیدنه نه مړېدمه. مونځ چې قضا شي بیا ادا شي، نه ادا کېږي قضا شوي دیدنونه. چې مازیګر پرې خیسته کېږي هغې جینۍ نه مور منګې نه ورکوي نه. په جړا جاړم شاته ګورم، په مازیګر کې د اشنا کلي ته ځمه. دا د یارباش د زړه دپاره دا زه غمګین ورته یو څو مصرې کومه. ډېر زبردست قربان. دغه وجې زمونږ ګلبادر بډګرامي صاحب ملګرو دغه شانې خوندورې ټپې زمونږ کار دی ستاسو ته د کیمرې د مخې راویستل، نور داد ورکول هغه مونږ په تاسو پرېښي دي. څنګه داد ورکوئ؟ د الله په امان.